لبيك اللهم لبيك لبيك لا مسجد الحرام ته تر داخلېدو وروسته د تحیې لمونځ یا طواف کول. 242 پوښتنه: مسجد الحرام ته چې څوک داخل شي نو د تحیې لپاره به د نورو مسجدونو په شان لمونځ کوي او که به طواف کوي؟ ځواب: مسجد الحرام ته چې څوک داخل شي که د طواف کولو نیت ولري او احرام ولا نه وي د تحیې طواف به وکړي، که د حج په احرام کې وي طواف قدوم به وکړي، او که د عمرې په احرام کې وي د عمرې طواف به وکړي، او دغه یې طواف تحیه هم دی. او هغه څوک چې د طواف کولو نیت نه لري هغه به د نورو مسجدونو په شان دلته هم 2 رکعته تحیة المسجد وکړي که مکروه وخت نه وي. او په بعضو خلکو کې چې دا مشهوره ده چې څوک یې طواف نه کوي هغه به دغه 2 رکعته تحیة المسجد هم نه کوي. دغه خبره صحیح نه ده. اللهم لبيك